زه شیرین خان ناصر سردار محمد ایوب خان زوی د سردار سادیان خان لمسی د ما نیکه چې تللی و استرالیا ته د ده پیدایش لنډ تاریخ زه در یاد کړم چې په 1839 کې په دغه وخت کې دغه یوانه دره د موږ د ناصر و په خپله مځکه پلرنۍ مځکه سپین کې پیدا شوی په 21 کلني کې په 1880 کې دوی یو ګروپ له 11 کسو سره د ژمي په موسم چې ګرمو علاقو ته راغلي وو له دیر اسماعیل خان شګوجې ختلي دي 7 کاله یې هلته تېر کړي په استرالیا کې ډېر وخت یې له عبدالواحد او له دغو خلکو سره چې هغه غلجیان وو غټ هغه هغو سره یې تېر کړي بیا په مختلفو واقعي پیښ شوي بیا سره پاشل شوي هم دي څه مطلب لپاره دی ولاړ د خپل اول خو د خپلې غریبۍ دپاره دا کاروانونه د اوښانو وو هلته دا بې اوښانو بې څېړنو علمي څېړنې وشوې اخري فاینل دې ته ورسېدو چې افغان او اوښان باید په دې د استرالیا په آبادولو کې کار ځینې واخیستل شي نو بیا خو تللي دي مخته هم تللي دي دا د موږ خلک چې کوم ټول له ده سره د ده په شمول 12 کسه دا په 1880 کې تللي دي دوی 7 کاله تېر کړي ځینې بېرته رالو ځینو هلته ودونه وکول پاته شو له ده سره تللي کسان چې استرالیا ته وو او هلته د اوښانو په مزدوري باندې اخته وو او استرالیا په بیدیاوو کې سخت زحمتونه تېر کړي وو ځینو له بیماریو سره ځینو له تکلیفو سره ډېر سخت زیارونه هغو خلکو تېر کړي وو چې کاروانونه یې وړو یوه بل ځای ته یې رسول په دا بیدیاوو کې اوبه یې رسولې له ده سره دغه ملګري وو ګلکرم ولد دولت خان اشرف خیل جلال خیل ملا نیکو چې په ملا نیک محمد سره مشهور و دا هم جلال خیل و دا له سګو د دیر اسماعیل خانه تللي دي بای خان بل ورور یې ګلولي نومېدو دا هم تللي دي هلته ګډ ورسره پیر محمد نومېدو وزیر محمد نومېدو زراز ولد سید خان ساق سلاقیل دا ورسره تللي دي روزي خان ولد مهربان شوارخیل دا ورسره تللي ځینې خلک چې دا و په هلته ګلولیدو پاته شو دوی 7 کاله بعد چې ډېر زحمتونه په استرالیا کې تېر کړي وو او ډېر زیارونه یې کړي وو د استرالیا د آبادولو دپاره په مرکزي استرالیا کې شاوخوا په صحراو کې چې دوی کاروانونه وړو د مختلفو لارو څخه او ډېر زحمتونه یې تېرول داسې هم لیکل شوي هغه شوي دي چې یو اس به په 3 ورځې کې ډېر کم سفر کاوه او اوښ به په 9 ورځې کې 500 میله مزل واوه اوبه بیا هم نه غوښتې اوبو کې به هم دی قرار تو اس به په لارې باندې تږی هم شو مشکلات ویې لرل نو ځکه افغانانو او دغو د اوښانو د څېړنې وکړي چې دغه افغانان او اوښان باید دلته راشي استرالیا ته او په مختلفو لارو کې دوی څخه کار واخیستل شي او د استرالیا په آبادولو کې دوی کار وکړي لکه په جنوبي استرالیا کې په مرکزي استرالیا کې په بروکن کې داسې کلي جوړ کړو بلتانه کې په نورو کې تاسې نیکه چې تللی هغه هلته کوم کارونه کول په استرالیا کې نیکه د اوښانو کاروانونه په استرالیا کې د خپلو ملګریو په شمول رسول بیا 7 کاله چې دا هلته تېر کړو نو بیا دی خو ما درته وویل چې په 1880 کې دی بېرته راغلی ده خپل حد ته ځینې ملګري یې پاتې شوي دي هغو ودونه کړي دي لکه بای خان خو لا نه ده کړی دی هغه ورور ګلولي کړی دی هلته یې ودونه کړي هلته یې ودونه کړي دي مړه مهالت دی په هغه ځای کې په هغو کې ډبرې لیکلي دي ځینو خلکو د دښمني له وجې څخه چې هلته مختلفې واقعې پیښې شوې په هغه ځای کې قومونه هم بدل کړو یو ځای به پیښه وشوه بیا به دوی بل ځای ته نقل شو مشکلات ورته نو په ځینې په هغو ځایو کې چې کوم دوی پراته وو
یا یې کلي جوړ کړي دي په هغو ځایو کې هدیرې هم شته دي ځینو بیا ډبرې هم دي ډبرې هم پرې لیکلي دي پنجرې هم پرې جوړې سوي دي هغه عنعنات هغه خپل خویانو سره وو مسجدونه وو دغه پښتانه چې استرالیا ته ولاړو دا بد دی له چا سره کول له خپلو سره منځ کې کول که له نورو قومونو سره داسې له یو نورو شی بل چا سره راغی کول چې ما مخته چې کوم خلک دلته دغه تللي هغه 2 کسه ډېر خلک چې پیجمه وو بلوچ هم تللي دي او عبدالواحد غلجی هم وو زیرب خان او یو یې بل ورور د دا بیا دراني دي دا هم تللي وو خامخا په دا کاروانو کې پیش شوي وي د مثال په ډول بې زه درکړم جان خان مرګ بیا په 1923 کې شوی دی په دیر غازي خان چتري جوک وه کې دی د فقیر صاحب المبیقي له هدیرې سره دفن ده د ژمي